خزولا چې کومې پاس شوي دي د کمیټې سړي ټریننګ ورکوي او ورته وایي چې واورئ چې د چا زوی وشي نو 1500 روپۍ به تیالی او چې د چا لور وشي نو 200 دي که 300 روپۍ به تیالی. نو ما هغه یو ممبر ته وی چې که د چا اجړا پیدا شو یو ښځه لنګه شو او اجړا زوی بچی راوړو د هغه به څومره الی؟ ویل دا خو ملا کله دغه کړي. ما دا سوال پې وکړی دا کمیټۍ والا ګوګوان چې دي چې که د چا اجړا پیدا شو دا ټریننګ دپاره تاسو پرون ګډېدئ او ممبران هم پاس کول هغې له اوس دا ټریننګ ورکېږي چې ښځه لنګه شي نو ته به ورشې دروازه به وټکې چې 1500 روپۍ راوړه. نو شاعر ما غم ګرځېدو د خانانو سره نو دا 2 شعر یې وی چې منله د قانون په ځان باندې پښتون، منله د قانون په ځان باندې پښتون، چې ورشه کچرو لپ کې جوړې دي میلې دغه مشم خولې. هر چا ته زما خیال دی زیګر مې ډېر ملال دی، هر چا ته زما خیال دی زیګر مې ډېر ملال دی، هر چا ته چې زه ګورم د ټګان د بنګالې دغه مشم خولې. د آخري شعر ګوره ډېر خوندناک. هر چا ته چې زه ګورم د ټګان د بنګالې او دغه مشم. هر سړی ټګ دی په خپل مشن کې. زه ټګ یم په ملاتوب کې، پیر صاحب ټګ دی په پیرای کې، خان ټګ دی په خانای کې، حکومت ټګ دی په اقتدار کې. هر سړی هر چا ته زما خیال دی زیګر مې ډېر ملال دی، هر چا ته چې زه ګورم د ټګان د بنګالې دغه مشم خولې. هر سړي ته چې ګورې د بنګالې ټګ دی. نو زما عزیزانو منی کېږي نه دا قوم د خپلې عیاشۍ نه. ټوله شپه دا ذلیل قوم د نیټورک فلمونه ګوري او د بار ملکونو ټوله عیاشي چې دا هغه ټوله شپه ستا د ملک دا خلک ګوري. د غریب نه والا د چابړي مار نه تر بادشاه پورې ټوله شپه دې ډمتوب ته ناست. د نوح علیه السلام قوم چې کښتۍ چې تیاره شوه خپل زوی و نافرمانو، د پیغمبر زوی دی او نافرمان دی نه مني. پلار ورته ویلی چې دی په کښتۍ کې سواره شه نو باران شروع شو، ځمکې د لاندې نه اوبه را خوټکولې او اسمان د پاس نه راورولې. علما لیکي چې یو ساس کې به د اسمان نه د کوهي طور غر را پرېوتو، یو ساس کې. نوح علیہ السلام دی په کښتۍ کې سره د 40 کسانو سواره شو. زوی ته وی راوخېجه کښتۍ ته، ارکب معنا لا عاصم اليوم، نن بچیا خلاصې نشته راوخېجه. هغه ورته ویل زه به غره کې پناه والم. منډه کړه او غره ته وختو، ځان پسې سورې بند کړو، خپلې تشې متیازې ته دومره ووتې چې دی پکې ډوب شو او مړ شو. د الله قهر چې راشي بیا د پیغمبر زویم نه پریدي چې نافرمان وي. زما عزیزانو 6 میاشتې دا طوفانو 6 میاشتې لا ټول ملک د صفای هستی نه میټاو شو. نن هغه جلکونه الله پاکستان ته خی په هزارې مانسره باندې طوفان راوستو او ډاډر اسپیټال چې د ټي بي مریضان د ټول ملک به ورته راتله، هغه اسپیټال د صفای هستی نه میټاو کو. 1.5 لاشونه راووتو، نور پته نه لګي چې کوم طرف ته لاړ. زما عزیزان
په ګلګت باندې چې په غرونو کې اوسېږي آسمانی بجلی پې را پرېوته پوښتنه یې وکړئ چې څومره دنیا پکې مړه ده. اسلام آباد دارالخلافه د پاکستان، دارالخلافه کم پکې چې ناست دي او ځان ته میجارټي وایي او ځان ته فل طاقت وایي، هغه پکې ناست په اسلام آباد داسې سیلاب راغی چې ورسره پنډایم ټوله تباه کړه. تر اوسه پورې د هغه سیلاب نه 55 لاشونه راوتي دي. په اسلام آباد کې صدر صاحب می، وزیر داخله می، وزیر پلانې می، وزیر پلانې می، د اوبو علاج د اسمان نه ونه کړی. نو چې د الله د ساس کو طاقت ته نه لري، نو د الله د بل عظیم کم طاقت جواب به ته وکړی شي. نو دا جلکونه دي الله درته ښایي لګیا دی. د نوح علیه السلام د طوفان جلک درته ښایي چې ستا به عقل نه مني چې داسې طوفان راغی چې ټول ښار یې یوړو. نو دا جلکونه الله درته ښایي که نن پې مانسیره وړی شي، ډاډر پې وړی شي، اسلام آباد پې وړی شي، په پنډۍ کې لس فټه اوبه په یو دکان کې ولاړې، نو هغه الله په پېښور سره هم دا کار کولی شي که نه شي کولی؟ اوس دا د ورسک ډیم در باندې راشلی، د ورسک ډیم نه به د پېښوري او نه به د مردانی او نه به چارسدی او نه به نوخاري او نه به هیڅ بني، یو ډیم در باندې راشلی، یو د توربېلې ډیم در باندې راشلی. ته وګوره چې د صوبه سرحد وجود بد ختم شي. نو دې وجې نه سوچ وکئ. د شاعر خبره مې درته کوله، د غرمې راغې ما ته شعرونه ووي او شپې له هارټ فیل شو، سهار خبر شوم چې هغه مړ شو. دا ورته پته نه وه چې سبا دا ټیم به زما جنازه وي. 11 بجې ما ته راغلی او سبا د 11 بجې جنازه وه. نو زما عزیزانو ټول پاکستان ته زه چیلنج ورکوم چې د پاکستان حکومته عیاشي د انتها ته ورسېده، هر بېدیني او ارامتوب د انتها ته ورسېدو. اوس زه تماشا کوم د خدای او ستا جنگ دی، د خدای او د پاکستانی قوم جنگ دی. ګورو به چې څوک یې ګټي. وآخر دعوانا ان الحمدلله. چې په ما باندې غوغا ونو خوشا دی وجنا قیامت کې با دا الله تپوسونه چې وي، تپوسونه الله به وایي څه دې راوړي دي؟ جی منځونه مې راوړي دي، حج مې راوړی دی، دا مې کړي. الله به درته وایي زه بیمار یم، تا زما تپوس کړی دی؟ دی به وایي چې یا الله ته څنګه بیمار وې؟ وای بس ستا په محله کې غریب سړی بیمار و، ستا په جومات کې ملا بیمار و، طالب بیمار و، تا یې تپوس کړی دی؟ د غریب بیمارتیا الله وایي دا زما بیمارتیا ده. الله یې دې له ناجوړه کړي چې ستا د ایمان امتحان یې پې باندې. الله به درته وایي چې زه وږی وم، تا ما ته د روټۍ ست کړی دی؟ یا الله وای به زما غریب بنده وږی و، تا وله روټۍ ورکړې ده؟ وږی نه، زه وږی وم. په ژمي کې زما بنین نو، زما واسکټ نو، تا ماله بنین او واسکټ اغوستی دی؟ ته به څه وایې؟ مونږ به څه وایو ورته؟ نو زما عزیزانو زمونږ کور وران دی، بیړم غرقه ده د پلار او د نیکه. زما دې په خدای قسمي چې ورځ تېرېږي د مولانا عبدالمعبود صاحب په خبره زما د ایمان مضبوطېږي. دلته شپه وه او هغه ته کشف قبورو، ما د شپې په 10 بجې ورته ویلې چې ما ته د یو قبر کشف وکړه. ما ته وی راځه
ادیره ته راوستم او 15 منټه مراقبه وکړه. ول بچیا قبر درته کشف کوم، خو دې ادیره کې داسې مړې نشته چې ته وګوره او دې خوشحال شي. دا ټول ول په قبرونو کې ناس دي او غوښې ته غوسیږي لګیا دي. زمون به دا حالي په قبرونو کې. خبردار چې دا تصور نه کوي، دا د خدای قانون دی. قرآن وګورئ ټول ته ډک دی چې چا کې د مال او د دولت سخا نه او د خوار او د غریب په کار داغه مال او دولت را نشي، پاغه د جنت بوی حرام دی. بوی د دې وجنا عزیزانو د ګیرو سره سره او د منځونو سره سره دا اهلیت ځان کې پیدا کړي چې مال او دولت در سره ای او خوار او غریب وګوره نو داغه خدمت کوا. په یو محله کې که یو کور د شپې اوګه او د شو اوګه نو الله به په ټوله محله جهنم ته بوزي. کمانه تاسو کوي چې ته څه کې راشي چې کوم ځای اوسېګم هغه ټوله علاقې نه تاسو کوي. پټ ور پسې سړی ګرځوم، قسم په خدای دی چې د خلې نوړم ور سره نیموم. چا څنګه چې دلته اوسېګم او زما علاقه کې د چا بچی نه هر شپه تیر نه کی. ځان نم د ټیپر خان ځامن جوړ کړی دي زیبت منزل سره شي چې په مولا بیل ټیپر خرڅوي او په طالب بیل ټیپر خرڅوي. دا خانان نه دي چړی مڼی دلته دی بالا مړین ته ډکه ده د خانانو نه. چړی مڼی چونه استا په خلې نه مې اوس په دې منبر سره نور سعودي چړی مڼی نه مليان دغه مليان دي چې ستا سنبای پاکي او درته ولاړی اللهم اغفر لحينا وميتنا سلام ګرځي السلام علیکم ورحمت الله ته ورته شات. ما د امامانو ته ویلي مال چې کوم خلک ټیک نه مقتدیان دي السلام علیکم ورحمت الله مو او علیکم غضب الله. په تاسو د خدای قهر نازل شي او غضب در باندې نازل شه. دا خلک د دې قابل دي چې ته ورته دعا وکړي. آرامتوب د پاره څه تکړه دي، شیطانت د پاره څه تکړه دي، دمتوب له څه تکړه دي. واده چې پکې غریبانو ګوره خزي او نر ګډيږي. که خزي ته وایي چې دا وريجي بلګي کمی پخې وای دا خلک به سوي دا سه پلشتي مونږ په کورونو کې ساتلي. دا زړی پسکې راکې چې کمی دي. خدای دې د پاکستان بنیاد وباسي چې دا چا جوړ کړي دي. نن د خزونه بالکل دمي جوړې شو دمي. او دا نیټورک څه شي نومې ده کیبل نیټورک چې ده ته وګوره کور خو خرڅول والا پزمکا اغیم لګولې ده په کورونو کې. نن ټلویزیون او دی شي تمام خزه ډمې کړې. والله که دومره حیا پسترګو کې د خزو راځي د مسقال ذره عمره. نو عزیزانو جمعات ګوره د خدای کور دی چې جمعات کې څه خدمت یې او تا نه کړو او هغه خدمت په کور کې د خزه په خوله کې او تا جنت ولیدو دا ګیره به د سپي په متیازو درته کاله کم. الله پاک فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان په ډېر ښایسته هیئت کې پیدا کړی او بیا دا الله پاک چې کومه عظیم مهرباني دي او هغه د انسان د پاره آخرت ته ساتلي دي دا په مخلوق کې بل چا د پاره نشته. نن تاسو وګورئ چې هغه انسان نه څه شی جوړ شو. په انسان کې بالکل د انسانیت بوی پاتې نشو. انسان کې بالکل د سوچ ماده پاتې نشو. په خپل مستقبل باندې د سوچ اهلیت پکې پاتې نشو چې ما سره به زما انجام بسئی. دا اهلیت پکې بالکل پاتې نشو. زما عزیزانو دا ووري نن انسان غاور دی یا په صحت جوړ دی غاور دی
یا ور سره دولت ته غاویر دی یا ور سره ډله ډیره ده غاویر دی یا حکومت او اقتدار په لاس کې دی غاویر دی. اوس دا سوچ دته نه ورځي چې دا په کوم شي باندې چې زه غرور کوم دا په یو سکند کې الله را ناغستی شي که نه شي اغستی په یو سکند کې یو د ملیریې تبه در باندې راولي ته د خپل بدن ته بیا وګوره چې کوم بدن باندې ته غرور کې چې خپل ځان نشي ټینګولی یو تبه یو زکام دی وਹੀ خپل سپېږمې نشي راټینګولی بے اختیار دی د پوزې نه متیازې بیږي ته څه شی نو زما عزیزانو په دې کائنات کې د غرور هیڅ شی نشته غرور صرف د خدای خاصیت دی نور هیڅ نشته. الله پاک شروع کړی ده د تیر شوو قومونو د عذابونو جل کې درته ښیي مليانو به درته ویلې چې د نوح علیه السلام قوم باندې طوفان راغلی و ا طوفان څه شی و 900 کاله د خپل قوم ته واعظ وکړو په پیغمبري ژبه باندې او په 900 کاله کې دا قوم را راست را نغی چې اخر یې او چاودو نو لاس یې اوچت کو او وی چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله زما د دې قوم لوټه لاندې باندې پرې نه دي داسې تبعی پیراوله چې د کور لوټیم وبش الله ورته وی چې کشته جوړه کا او پرې دمه نه نوح علیہ السلام کشته جوړوله دا قوم به په تیرېده دا سکه ویلی طوفان را روان دی او کشته جوړوم مونږ به پکې سوریم نو دوی به وخندل طوفان را روان دی او دی به کشته کې زوري او مونږ به غرق کېږو داسې په یو بل بیټېلې ووالی نوح علیہ السلام فرمایل چې یا الله دی خو ما پورې خان دي نو الله ورته وی چې دوی ته وایه چې فلیضحکوا قلیلا وليبکوا کثیرا لغون دی او خاندي بیا به داسې جاړی چې ستاسو جړه به څوک نشي ټینګولی او خاندي. اوس هغه حال کدی خیال کړی د پاکستانی قوم دی د خره رونه دي وقتی طور په جر مستی ابل ورځ یو شاعر دی هغه راغی 11 بجې وی او ماته یو 2 شعرونه مو وی او ګرځېدو دی اول خو د وټونو کې یو کسان ګرځېده کنه اوس ناظم اعلی د پاره ګرځي دا غټ غټ خزم ګرځي سړیم ګرځي خزو پسې ګرځي سړی په شرمونو شرمېږي و شرمېدلو